دا جنت جنت وطن غواړو یې د درستې نړۍ سیال تر ټولو چت وطن دا جنت جنت وطن د پوهنې له ډګره لنډ او دقیق خبرونه ورځ پنجشنبه د 1415 د هجري قمري کال د رجب المرجب میاشتې شلمه. د پوهنې وزارت د سرپرست الحاج مولوي حبیب الله آغا له لوري د ساینس مرکز نو ریاست انګړ کې د هیواد ټولو ښوونځیو ته د ښوونیزو توکو د ویش لړۍ پیل شوه. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کمیسیون رئیس مفتي شهزاد نور رشید د پوهنې وزارت له سرپرست الحاج مولوي حبیب الله آغا سره د لیدنې پر مهال د ګمارنې د بهیر د مرکز او ولایتونو په شمول د ازادې سیالۍ په ترسره کولو ټینګار وکړ. د دایکنډي ولایت د پوهنې ریاست د یاد ولایت په مرکز کې د محمدیه دارالعلوم د بیا رغونې چارې د شاوخوا 315,000 افغانیو په ارزښت بشپړې او د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ګټې اخیستنې ته وسپارلې. د زابل ولایت د امنیې قمندانۍ 423 تنه مجاهدین د سواد زده کړې له کورس څخه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې فارغ شول. او د نیمروز ولایت له پوهنې ریاست سره د یو همکار بنسټ له لوري د اوبو 450 ذخیرو مرسته وشوه.